په لومړي ځل د خوږیاڼو ولسوالۍ اړوند تورغر کې کړم او بنګشیر سیمو ته د غځېدلي سړک د هموارۍ او ترمیم چارې پیل شوې. دغه سړک چې 14.8 کیلومتره اوږدوالی لري، کلیو پراختیا ریاست سره په همغږۍ د CDDO مرستندویه ادارې له لوري د شاوخوا 2.8 میلیونه افغانیو په لګښت رغول کیږي. د ننګرهار کلیو پراختیا رئیس مولوي قسمت الله مبارز وایي دغه پروژه 4655 کاري ورځې لري. دلته سړک مخکې راغلی و، خو هغه سړک ډېر ګډوډ ده، ګاډي ورباندې نسي راتللی او بارانونو سیلابونو خرابه کړی ده. او په تیر 20 کلن دوره کې دلته کوم لاسرسی هم نه ده سوی، چا خدمت ورته نه ده کړی. نو اوس موږ ورته کار په بدل کې مزدوران نیسو او بیا ورته هغې ته پی نفر ته 350 روپۍ ورکوو او 14.8 کیلومتره سړک ده. زمونږ پلان دا ده چې اول دا سړک دلته جوړ شي او په راتلونکي کې به انشاءالله بیا نور خدمات دلته کوو، لکه د څښلو اوبه راواخله، مکتب برخه، نور هغه خدمات چې ورځني ژوند کې ورته ضرورت یې انشاءالله اراده لرو. د کړم او بنګشیر خلک دغې پروژې ته ډېر خوښ دي. وایي لومړی ځل دی چې سیمې ته یې د رغونې پروژه ورځي او ګڼو خلکو ته د کار زمینه برابریږي. زما نوم عبیدالله، یو قومي مشر یم، د تورغر اوسېدونکی. اول ځل ده په دې ډېرو کلو کې چې مؤسسات راځي تورغر ته. دلته ډېر مشکلات دي او دا خلک ډېر غریب خلک دي، سړکو مشکلات لري، مکتبونه نه لري، کلینیکونه نه لري، د څښلو پاکې اوبه نه لري. دې پروژه باندې ډېر خوشحاله یم، الحمدلله چې دا کار کیږي. دوی د دې پروژې ښه والی داسې بیانوي: انشاءالله د خلکو به ورسره روزمره مزدوري هم وسي او سړک چې دا د ټولو مشکلاتو سر ده. چې سړک مشکل حل څه له هغه نه وروسته انشاءالله ټول مشکلات حل کیږي. د خلکو د مریض مشکل ده، دلته یو مریض چې پیدا سي موټر اول راځي نه، که راځي بیا په 4-5 روپۍ باندې یو موټر راځي. یو زنانه مریضه سي، ماشوم مریض سي، سپینګیری مریض سي، هغه بیا جلال آباد یا چمتلې ته وړي 4-5 افغانۍ ورنه اخلي. نو که چېرته دا سړک ترمیم سي او جوړ سي، په 2,500 روپۍ باندې موټر راځي، د خلکو مشکل حل کیږي، د خلکو مزدوري پکې کیږي او انشاءالله ډېر سهولت ته دې منطقې ته. دغه سړک چارې د سره رود ولسوالۍ اړوند د کوز کاکړک وړې ګلې سیمې څخه پیل او تر کوز بنګشیره تورغر کې د شاوخوا 200 متره په ارتفاع مخ پورته رغول کیږي.